السلام علیکم ډیر سټوډنټ تاسو وینئ پښتو ګلیکسي او زه یم بزار دور. نو د نن کلاس د میشتو سره د تحقیق اصول څنګه دي، تحقیق څه ته وایي او د دې اصول څه دي، په دې اړه باندې به موږ دا ریګولر کلاسز اخلو آنلاین او تاسو باقاعدګي سره ګورئ. دا زما مقاله ده، تحقیق مې کړی دی او د دې په حواله سره به تاسو ته کلاسز اخلم. او د تحقیق قسمونه د تحقیق اصول په دې کې به مونږ څه وایو، څه به مطالعه کوو. نو هغه په دې ډول دي لکه د تحقیق معنا یعنی تحقیق معنا څه ده او تعریفونه یې څه دي. دا بیل کلاس شو. بل کلاس به اخلو د تحقیق قسمونه او بیا د تحقیق موضوع څه ته وایي، په دې به بیل کلاس اخلو. د تحقیق طریقه، د محقق اوصاف، مقاله لیکل، خطا، د مقالې اسلوب، اقتباس نگاری او حواله نگاری او مخزونه. نو دا آوټلاین دي زموږ. تاسو سره په دې باندې به ځانګړي کلاسونه اخلو او تاسو که باقي کلاسز کتل غواړئ نو پلی لیست ته لاړ شئ او په پلی لیست کې به دا هر څه درته میلاو شي. نو د تحقیق معنا په لغت کې څه ته وایي، لږ دې ته پام وکړئ. د تحقیق ټکي ماده د عربي ژبې د حق نه وتې ده چې معنا یې حقیقت دی. یعنی په تحقیق کې د څه خبرې یا مسئلې حقیقت ته رسیدل تحقیق بللی شي. تحقیق ته په پښتو کې څېړنه او انګریزي کې ریسرچ وایي. د انګریزي ریسرچ د دوو ټکو نه مرکب دی. یعنی د انګریزي کې چې ریسرچ کوم ورته وایي دا د دوو ټکو نه جوړ شوی دی. ری به معنی په دویم ځل او سرچ به معنی په دویم ځل او سرچ به معنی لټون، یعنی په دویم ځل لټون تحقیق بللی شي. په اردو کې ورته بازیافت وایي چې معنی یې د ورک شوي څیز بیرته موندل او په دویم ځل حاصل دی. یعنی په اردو کې بازیافت ورته وایي. دا هم چا تعریف کړی دی، حواله موږ راخیستې ده، شاته اخر کې به وي چې بازیافت مقصد دا دی د ورک شوي څیز بیرته موندل تحقیق بللی شي. یعنی یو څیز موجود دی خو هغه ورک شوی دی، اوس ته به تحقیق کوي او هغه به بیا بیرته را ژوندی کوي، بیرته به مخې ته راوړي. دې ته تحقیق ویل شي. د تحقیق تعریفونه په اصطلاح کې د تحقیق یو شمېر تعریفونه کېږي چې د موضوع او د تحقیق د میدان سره تړلي موضوعاتو په رڼا کې کېږي، لکه تعلیمي تحقیق، ساینسي تحقیق او تاریخي تحقیق وغیره. او بیا ځینې خلک یې داسې تعریفونه هم کوي چې نوې علم راوړل، د مسلو حل کول، د سوالونو ځوابونه لټول وغیره تحقیق بللی شي. په اصطلاح کې ځینې خلک داسې تعریفونه هم کوي چې نوې علم راوړل، د مسلو حل کول، د سوالونو ځوابونه لټول وغیره دا تحقیق بللی شي. نو دلته د یو خبره د موضوع او د تحقیق د میدان سره تړلي موضوعاتو په رڼا کې بیلابیل تعریفونه کېږي. لکه تعلیمي تحقیق دی، اوس وګوره د دې موضوع او د دې میدان بیل وي د ساینس په نسبت باندې، او د تاریخي تحقیق میدان بیل وي، طریقه یې بیله ده. ولې چې په دې کې دا وروسته راځي، په دې ډیټیل مخکې بیان شوی دی چې په دې کې څه فرق دی تعلیمي تحقیق کې، ساینسي وغیره کې. نو دلته مونږ بیا راخستی دي بیلابیلو پوهانو په د تحقیق یو شمېر تعریفونه کړي دي. مونږ به وغواړو چې په لنډۍ سره بیان کړو دلته. نو د تحقیق یو شمېر پوهانو تعریفونه کړي دي چې هغه دلته مونږ ذکر کړي دي د رسک په حواله سره، چې رسک کوم تعریف کړی دی. بیا د سی کرافورډ په حواله سره دا تعریف یې دی لنډغوندی دی. د تحقیق تعریف داسې کېدی شي چې دا د مسایلو یعنی موضوعاتو د مطالعې یوه داسې طریقه ده چې د هغو د حل کولو استخراج، یعنی هغه جزوي وي که کلي وي، له حقایقو سره کېږي. مثلا د مزید وضاحت موږ داسې کړی شي چې د مسایل موضوعات یوه مسله راغلېدو، د هغې حل کول، خو داسې حل یې راویستل چې هغه په حقیقت باندې اډانوي او هغه یو منطقي انجام لري.
دا رقم د کوک تعریف مو راخستی دی ډاکټر نجم الاسلام ډاکټر ګیانچند څه وایي د ډاکټر ګیانچند په نزد تحقیق د پټ یا ښکاره حقیقت د برسره کولو یو باضابطه عمل دی. د پټ یا ښکاره حقیقت دا پکې را برسره کوو او د دې باضابطه عمل نوم تحقیق دی. لکه دلته موږ مثال راخستی دی د مثال په توګه مزاحیه فنکار شهباز خان تر اوسه یو پټ حقیقت دی چونکې په شهباز خان چې د بنو د سیمې اوسیدونکي او مزاحیه فنکار په دې باندې تر اوسه تحقیق نه دی شوی نو دا چونکې هغه خو په حقیقت کې تیر شوی دی د مواد اوس هم شته دي په کیسټونو کې د خلکو په ذهنونو کې خلکو ته یاد دي د ملګري ژوندي پاتې دي کور قبیله ژوندې ده نو تر اوسه یو پټ حقیقت دی یعنی هغه فنکار په حقیقت کې موجود وو نو اوس که په شهباز خان باندې تحقیق کوو نو باضابطه عمل به کوو. لکه باضابطه عمل به څنګه کوو؟ لکه خاکه به جوړوو د مواد به راغونډوو او د فنکاري به په دلایلو سره بیانوو. ټیک شو. دا رقم د ښکاره حقیقت اوس د پټ یا ښکاره حقیقت خبره مونږ کوله نو د پټ خبره وشوه د پټ خبره مو وکړله اوس د ښکاره حقیقت نه څه مقصد دی. مثال لبنو د ښار ګرد و غبار وړاندې کولی شو لکه د بنو ښار کې ګرد و غبار ولې دی چې یو ښکاره حقیقت دی دا خو واضح دی ښکاره دی پټ خو نه دی د چا نه نو اوس د دې ګرد و غبار د حقیقت معلومول تحقیق بللی شي. څنګه؟ لکه دا ګرده ولې ده د دې سوال ځواب به ساینسي او مدلل ځواب لټول وي. که موږ دا وغواړو چې بنو کې ګرده ولې ده آیا د ګرده د ګاډو د لوګو په وجه باندې ده آیا دلته سړکونه پخه شوي نه دي په دې وجه باندې ده یا د خواوشا نږدې کلي علاقونه دلته د ګاډو ټیرونو سره ګرد و غبار راوړلی شي خاورې راوړلی شي آیا په دې وجه دی دا ګرد و غبار آیا د ګاډي زاړه دي په دې ښار کې نو چې کله تا ته سبب معلوم شو نو اوس به سبب هم معلوموو یعنی د دې روکتھام به هم کوو چې دا معلومه شوه چې په بنو ښار کې ګرده د ګاډو د لوګو په وجه ده نو اوس د دې سبب به هم تاسو لټوئ سبب یې دا لټولی شو مونږ چې د دې لپاره انتظامیه ته کردار ادا کول پکار دي. نو انتظامیه څنګه کردار پکې ادا کولی شي په داسې ګاډو چې هغه لوګي پرېښودي هغه باندې د بندیز ولګول شي چې ښار ته دې نه ننوځي. نو اوس بیا دا کوېسچن یې رایز کیدی شي چې ټیک ته ګاډي به د ښار نه پرېښودو خو دا غریبان خلک دي د دوی سره دومره پیسې نشته چې دوی په دې د خپل ګاډي ریپیرینګ وکړو او دا مسله په خپله حل کړي. نو دا رقم بیا په کوېسچن باندې بل کوېسچن یې رایز کولی شي او دا هی جواب لټولی شي خو په منظمه په منطقي طریقه سره دې ته تحقیق وایي. د انتظامیه د بېحورۍ له کبله دی آیا د بنو د ښار ګرده یا د خلکو د بېحورۍ له کبله او یا د ګاډو لوګي دي. اوس د اسبابو معلومولو نه پس محقق دا هم معلوموي چې سبب یې څه کیدی شي اوس به علاج هم معلوموي ولې چې ته تحقیق کوې. نو که محقق په دې نتیجه ورسېدو چې انتظامیه دې فعاله کړی شي خلک دې د صفایي په اهمیت پوهه کړل شي او زاړه ګاډي چې لوګي کوي د هغوی دې په ښار کې داخله بنده کړی شي نو دا رقم ګرد و غبار ختمېدی شي چې یوه لویه مسله به حل شي. اوس مسله حل شوه چې مسله دې حل کړه دا مقصد ته تحقیق وکړلو یعنی د مسلو حل کول تحقیق بللی شي. اوس راځو زمونږ استاد ډاکټر محب وزیر صاحب ته چې هغه د تحقیق څه تعریف کوي. دی وایي د دوی په نزد تحقیق هر څیز ته د شک په نظر د کتلو نوم دی. هر څیز ته د شک په نظر د کتلو نوم دی تحقیق. د مثال په توګه که څوک مالګه راوړي او درته وایي چې مالګه د رنګ یې هم د مالګې وي او په لفافه باندې هم مالګه لیکل شوې وي نو تاسو به فوراً استعمال نه دی پکار بلکې د شک په نظر ورته کتل پکار دي. دې دپاره به وړومبې مالګه په خپله ژبه چیک کړئ چې تروه ده او که نه
کا ترواوه نو یقین وکړه چې مالګه ده. اوس دا وګوره دا څومره ښکلی تعریف دی چې هر څیز ته، هرې خبرې ته، هرې مسئلې ته د شک پر نظر کتل پکار دي. نو تاسو چې د شک په نظر ورته وګورئ، ستا په ذهن کې به کوېسچن ارایز شي. چې کوېسچن دې رایز شو نو دا انسر ځوابونه به لټول غواړي. نو دا رقم ته به د یو تحقیقي مرحلې نه تېروي. د دې بحث نه مونږ ته واضحه شوه چې تحقیق د مسایلو حل کول، د پوښتنو ځوابونه لټول، نوی علم منځته راوړل، توهمات ختمول او په ساینسي بنیادونو ولاړ ژوند ودرول تحقیق بللی شي. یعنی د مسلو حل کول، د کوېسچن دپاره انسر لټول دا تحقیق دی. نوی علم راوړل تحقیق بللی شي. توهمات ختمول او په ساینسي بنیادونو نوی ژوند ودرول تحقیق دی. دلته که موږ وګورو نو جدید تحقیق، ساینسي تحقیق یا ادبي تحقیق دا زموږ سره توهمات ختمول، یعنی چې په حقیقت کې شتون نه لري، دا خبرو ختمول دي. او دا ژوند، د انساني ژوند په ساینسي بنیادونو ودرول پکار دي. نو دا تحقیق دی. لکه موږ به دا بې ځایه تعریف نه کوو چې اوس موږ وایو چې شهباز خان دومره لوی فنکار دی چې په نړۍ کې مثال نشته مزخیه فنکارۍ کې. نو آیا دا خبره زمونږ تر کومه حده صحیح ده؟ دا ما د جذباتو نه کار واخیستو او هیڅ ساینسي دلیل نه لري. نو دا زمونږ د نن ورځې کلاس، سبا کلاس به د تحقیق قسمونه په دې باندې اخلو. او تاسو که څه کوېسچن وي نو کامنټ سیکشن ته راشئ. مننه.